اوه سیخي دا د خدای دې راوله جوبه قرار الله دې راوله نه دې وپېژندلمه څنګه نه دې وپېژندلمه که کار دې راسره وکړې اوس ماته نه دې وپېژندلمه خبرې ما راسره ډېره وه ګوره ته اوس ما نه ته به پېژنې خال نه لرې وم چې ما ته یې دونه ډېره یان تا به پېژنم کم یې وې ته دوه سړی هم دا بزګري چې مو نیولې د سرداري ده یو ځای چې په باغ کې کار کوم سردار مردار نه پېژنم ګوره زما سره چې ټکر کړی دی زما سره ټکر کول والله اوس جنګ میدان معلوم که چیرې معلومه وای درلودله نه دې وپېژندلمه نه پېژندلې ګوره په دې غوړو غوړو خبرو ځان نه هسه خلاص موږ چې کله چا ته معنا په ټوله ګوټه کوي بیا ژوندی بس و نه سې هسه تللی اوس مې پېژنې ودرېږم ګوره هغه پرېږدم هغه پرېږده اوس ما حساب راکړه ستا ته څو واره ویلي ګوره خبرې به نه سره ډېره شناخته سړی یا شناخته میناخته نه سړی په کلي کې وژاکه دغسې ګوره شل وارې مې ته ویل دي یو ځای مو کار کوو یو ځای مو سره ګرځې د اوس مې نه پېژنې ګوره مه کوه مه ډېره وښه ولې بعد ما خبرې سره کوي چې که کار دې راسره وکړې پښتو مشته شل وارې راغوړې خبرې دا راته وکړې ایله چپلستیانې ما ته مه کوه ته واښه نه مې د پخوا رقم دماغ دي ته واښه ګوره زه تا په ژوند مې لیدلی نه ته ما ته زه تا پېژنم ګوره جنګ میدان معلوم که چیرې معلومه د دې معلومه ورسه یاران لرې انډوالان لرې څوک لرې چار څوک لرې بس هغه راوغواړه د دې زما سره وایي بس سر معلومه دېرش دي زه تمام یم ورسه څوک راولې و ګوره خبرې مه راسره ډېره وه دا به ټوبه لنګوټه که بټوله ته لنګوټه که زاویه تړه دا د یارو خو ما ځان درته معرفي کوئ نو خو ته شناخته سړی ناکي ولې خبرې راسره ډېرې اوس یې زه درته معرفي کوم ځان ته معرفي کوم ما زه لږ صبر وکړه هغې به خپله واچو وده ته عادي اوس نه وپېژندله اوه سیخي دا د خدای دې راوله جوبه خیرات خیرات دی دوستان قریبان ټوله ټوله دې کارونه په وطن کې اوس مې وپېژندلې وختي به یې ځان ته ویلي اول سر مې درته وویل چې نه مې پېژندلې خپل د ډېر وخت سره تېر کړي زه بخښه بوځ کوټې د چایو ډوډۍ هر څه پیدا کړي دا یوه ساده ما سره پاده زموږ خوا د څه خدمت هم راسره پاده خوشحاله کېږم یا منې چلته کارونه لرو څه واده و کارونه درته اجازه ده موږ ته کار خدمت یا کور لا ستاسو اجازه